خوست ولایت کې ډیر زبردست کار وشو چې هېڅ له داسې کاره چا تمه او فکر کوی کاش چې ټول سیاسي مشران همداسې یو لوړ فکر او خاکساري ولري. ملګرو، د خوست والي د کالدارو بندولو وروسته داسې یو بل ستر او د انسانیت ډک کار وکړ چې هېڅ تمه ترې نه کېده. زنده‌باد ملګرو، تشویق یې کړئ. که د خوست والي له دغه کار سره موافق یاست او ترې راضي یاست، ویډیو لایک کړئ چې موږ وپوهیږو چې څومره خلک راضي دي له دغه کاره. ملګرو، راځئ چې راپور وګورو چې د خوست والي څه داسې کار کړی چې خلک ترې خوشحاله دي. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. خوست ولایت والي محمد حلیم فدایي په یوه نوي نوښت سره د بصیر په نوم یو ماشوم د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت ټولې چارې په خپل لاس کې اخیستې وې او د یو والي رول یې ترسره کړ. د معلوماتو له مخې د خوست کوچنی والي بصیر پرون په ولایت مقام کې د کورنیو چارو وزارت له معین اغلې حسنا جلیل سره هم لومړنۍ ناسته کړې ده. نوموړي په دې ناسته کې د معین سره د یتیمو ماشومانو ستونزې او مشکلات شریک کړي دي څو یې افغان حکومت د ستونزو د مخنیوي په برخه کې ګامونه واخلي. دغه کوچنی والي د خپل نیمې ورځې کاري مودې پر مهال د کورنیو چارو وزارت له معین سره په ناسته کې ویل د دې ولایت ماشومان روزنتون، تدریسي خونې، درملو، ودانۍ، خوراک، څښاک او عصري زده کړو ته په زیات اندازه اړتیا لري. د خوست کوچنی والي بصیر له معین حسنا جلیل څخه هیله وکړه چې د دوی غوښتنې، وړاندیزونه او ستونزې دې تر افغان ولسمشر محمد اشرف غني پورې ورسوي څو اړوندو مسؤلینو ته دا دنده وسپاري چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. والي بصیر احمد په یادې ناسته کې له معین حسنا جلیل سره یو شمېر یتیم ماشومان هم مخامخ کېنول. یادو ماشومانو خپلې ټولې ستونزې له حسنا جلیل سره شریکې کړې چې په ځواب کې اغلې جلیل هم مثبت ځواب ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په دغه برخه کې به کوټلي ګامونه پورته شي. د ولایت مقام پر وینا په دې مهمه ناسته کې د کوچنی والي بصیر او د هغه د نورو ملګرو ماشومانو له لوري د خوست د ماشومانو په استازیتوب اغلې حسنا جلیل ته د مننې د غوښتنې لیک وړاندې شو چې پکې د خوست ولایت یتیمو ماشومانو هیلې تړلې وې. یا د ټوله ناسته تر وروستیو شیبو پورې د کوچنی والي بصیر له لوري پر مخ یوړل شوه او د یو والي په توګه یې ډېر ښه مسؤلیت ادا کړ. دغه راز یې له صلاحیته هم استفاده وکړه او لومړنۍ ناسته یې رسمي ترسره کړه. بصیر د والي په توګه ټولې چارې د محمد حلیم فدایي، امنیه قومندان، ولایتي شورا رئیس، د کورنیو چارو مسؤلین، د ولایت مقامو رئیسانو پر وړاندې ترسره کړې چې دوی هم د غونډې ګډونوالو په توګه په وروستي خطر کې شتون درلود. د نیمې ورځې د والي بصیر وروسته د خوست نوښتګر والي محمد حلیم فدایي هم په دې ناسته کې خپلې خبرې له ګډونوالو سره شریکې کړې. نوموړي وویل د دغه ډول مراسمو د جوړولو هدف د یتیم ماشومانو انرژي لوړول و. باید په ځان باور ولري او د مخکې تګ یو مثبت انګیزه ورسره په ذهن کې پیدا شي. نوموړی وایي یتیمانو په لومړي سر کې خپل مور او پلار له لاسه ورکړی دي، نو دا حتمي ده چې موږ یو ښه انګیزه د پرمختګ لپاره ورکړو او کلکې تر شا ودرېږو څو د یوازیوالي احساس ونه کړي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو پیښو څخه ډېر ژر او په لنډو کې خبر شئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره ضرور لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.